دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي، بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کړه، چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي، یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک نیسه، بل ملک نیسه، دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نومره هېر شو راته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي. نو دا داتونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ ورده تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی دی چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته کېښودل، چې حمله کو نو د فقیرۍ لباس واچو، بالکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وی زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ، زه وا د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کومه چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامع بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني، او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویله کړه تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما لې راولئ، یری اوس دې سره خو یې تصویر پروت و، کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شوي له زمونږ ګوتو له خدای راوستی او ورته یې جیل کې واچوي. فوج جیل ته فوج ته پته نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه تللی دی، خپل معلومات کوي، راځي به د حملې حکم به کوي، منځ کې ګرفتار شو. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کړو نو بیا به زمونږ ډېره بدر وځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي اونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کړو د دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه، مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام ولي چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچو، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار څه پې بند کړي، تیار څه پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې م، وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړه، لوږه دې ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې یوې هیرې په کروڑونو درهم قیمت دی، د یو لال کروڑونه درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کمې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل دته مې مخکې ښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه که، په دې د خپله تنده ختمه که. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکې شي، په دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي. وی همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وی دا مې نه دي پکړه، دې وخت کې دا ماله فایده نه راکوي. وی خلال شي یو موټی اوربشې وټکوي وروړی ول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وي، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې وله وټکوی راوړی والا، داسې لږې غوندې دی، یو 2 پیسو اوربشې وله وټکولې مخې ته یې ورته کېښودې، وی ده که نه په دې دې لوږه ختمه کوي ډېره ښه ده. هغه اوربشې وخوړوي، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی. دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر که اوربشې وایه، وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي؟ وی په دې اوربشو به بچ کېږي. وی اثر ملک په مخ اغشتی دی د دنیا دپاره، کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې. چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه؟ کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پې ختمېده. ملکونه فتح کې، هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې پکار شو؟ اوس دې څه پکار شو؟ هغه شی دې پکار شو، ما خو درته مخې کېښود، دیکه دې ورکړه، او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې پکار شوې، بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې خیرت ته پې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه در کوي. اخو پوه شو؟ وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه، څه درته نه یم په مخه دې ښه. بادشاه فوج ته حکم وکړي، باس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړي، نور مې د دنیا ګټه او د دنیا فتوحات ته نی پکار، بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېرې علاقې مو فتح کړې، خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ، بنده ما خو دله مال در کړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې در کړی و، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله 1000 را کړی و، ما ته کورونه درله جوړ کړل، تا ماله 100 را کړی و، ما ته درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي، حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې سره لیږلي دي، دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې سره لیږلي دي، دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګورې الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته. وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لا صفونه به فرشتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و خیرته میر کړي. حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډېر لوی شخصیت جناب، دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زمونږ د احادیثو استاذ دی او په بخاری شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي، او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و، بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه، او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست وزیر هغه له هم څه تحفه یوړه، ورته یې وزیر صاحب ماله د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به م را سره لاړ شئ، او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه ده. حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شومه، لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دي، ښځې دي، هلکان دي، قسم قسم خلق دي، د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلک لاړل. وی زما دی دوست دی وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کېنه تماشه کوه، او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو. ما دا سوچو چې بادشاه به ښکار له راغلي، دی به ښکار کوي، یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي، دا مقابلې کوي، دی له به راغلي، سیر و تفریح له به راغلي. وی جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا منځ کې یو خیمه ده،
او ډیره قیمتي اعلا د سرو زرو چړاو پې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره زر دي او چې کم د هغې هغه پړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي وی چې ماسخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست مې چې لکه ما خو سهر نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی یاره سړی وی زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی ومړ دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کو دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګاو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نشو او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم دی دی هغې ته وردنوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدی کو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چاو لګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغی سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نه ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري چې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسه یو سلام علیکم وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکۍ او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زویه مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی بعض انسانی هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږي تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولی کړي نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کیدی شي او نه ته بدرنګ بچ کیدی شي چې ټیم راغی خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکه او که 40 کې ډز ورکه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي دا فرق هم پکې نشته مونږ بېوسه یو نو مشر چې کم پکې خشته انسان هغه وي سلام علیکم واپس راځي وی بله ډله دې ولیدله دا سپینګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلی یو جرګه م راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي که ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من را وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وخېږي که نه نو خلک وایي من راق هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې والا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق
بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي، پنډی د پنډی سره ملو شي او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق. دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی، د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، رور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه؟ دا سړي ته اله لګي، دا مړی کور کې وشي سړي تار سره آیات والي صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی، دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي، ما وې باس نن نه دې اوت واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه ده؟ کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته اوت دغه کور له بیا واپس نه راځي، باس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو هغې له بیا واپس نه راځي، خو د مرګ جنازه چې اوتله باس دا اخري وتل دي، دوباره بیا د خپلو بچو لا، د خپل پلار لا، د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند لا د انسان دوباره نشي راتلی. خبره ختم. د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده، مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر، غفلت کې پراته یو. بهر کیف وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستې ده، په جرګه بعضې وخت کې انسان حاجت پوره کی. افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلق ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه، قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلق ورلل. بادشاہ سلامت زویا ته مړې او مونږ در پسې خپه یو، مال هم راوړی دی، که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تانه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبن لښکر لګیا دی، هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل. بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی، جنګ کوو ستا دپاره، ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې، مونږ هم خفه یو، بادشاه هم در پسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه؟ لښکر یو سکند کې چې الله وغواړي هر څه به دړې وړې کي، برباد به کي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو، بچې ما خو اره وسه وکړه، ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه، خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه، نو زه څوک مونږ بې بسه یو. آینده کال پتا زمونږ سلام دی، کال پس به بیا راځو. حسن بصري وی دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب، او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي، دا خو حقیقت دی. سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی، نه مال بچ کولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ته پاتې، نه عزت بچ کولی شي، نه علم بچ کولی شي، او نه د دنیا دا بنگلې بچ کولی شي، او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ کولی شي، او نه ډاکټري بچ کولی شي. دغه سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه، خدای خبر تا سره ملاقات کیږي او که نه، او چې کله به کیږي. که ام مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی، ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې، او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي، یا هغه مسلمان تلی طور پسې کافر لاړې، خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه. څه پته لګي د زندګۍ، څه پته لګي د خاتمې، څه پته لګي. پروردګار دې زموږ خاتمه بل ایمان وګرځوي. زما وروڼو حسن بصري وایي چې دا خبره وکړم چې بس لاړم، سلام علیکم، پاس مې خپه واړو هغه وزیر صاحب مې چېرته ځې؟ تا خو وایې چې زه بادشاه سره ملاقات به کوم د هرقل سره. هغه نه د ټیم اخلم، وی بس نه مې اوس ستا ملګرتیا په کار ده او نه د بادشاه. بس زما خو سترګې وغړېدلې، زما خو سترګې وغړېدلې. دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو، نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو؟ لکه دلته جنازه کېږي که نه، دلته ولې نه کوو؟ مقبرې له به ځو. او بیا شریعت وایي، نبی علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړه، ورسره ایثار شه تر دفنه پورې، چې 2 قیراته ثواب دې وشي. دې کې څه فایده ده؟ اوړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي، او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به، وخت دې هم ضایع شو. دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسې، او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي، او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې ماغه دې پروت دی، رور وویني چې رور مې ماغه دې پروت دی.
او کور والا مو ویني چې هغه دې پروت دی او بچی مو ویني چې هغه دې پروت دی، زه مور پسې را روانم چې ته عبرت والے عبرت کفا بالموت واعظا عبرت والے. نو حسن بصری عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت ستې جوړ شو جناب یو د په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر، یو ګناه ته شو قرآن ته هیر شو. قرآن یادول ګران کار دی، قرآن یادو ساته ګوري، قرآن یادول مستحب دی، سنت دی، یاد ساتل فرض دی، واجب دی. یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده. نو قرآن ته هیر شو، چې قرآن ته هیر شو اوس هم چې داسې څه مسله پېښه شي خلک یو عالم پسې لاړ شي، یو نیک سړي پسې راشي. دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه دا غلطی مې شوې، دا ګناه مې کړې ده. نو دا بزرګانو پخوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړاو چې لږ یو کړو مه چې آینده دپاره داسې نه کوي. وی لاړ شه مکې مکرمې ته، هلته یو جومات دی په مینا کې مسجد خیف ورته وایي، خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی. هلته د ما یو استاد ناست دی، هغه ته ووایه دعا به درته وکړي، الله به درته قرآن د آیات دی. پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه ځه خو بلا مزل دی. مکې مکرمې ته ورسېد، دی پخپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم، بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم، وایي د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم. وایي چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته خو تپوس مې وکړ د نوم وایي چې دا محراب کې ناست دغه سړی. وایي ما وایي چې ودرېږه دا خرش دی، څوک ته دعا غواړي، څوک ورسره لاس میلاوي، ملاقاتونه شروع دي، ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم. وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې خو ما ونه پېژن، ما ته شا وه، ده سره یې لاس میلاو که واپس لاو. وی چې ما مونځو که زه ورغلم ورته کېناستم، ما ورته خپله مدعا ووایي چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ ام عمیق قرآن مې هېر شوی دی، ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده، او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه، وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی دا زما د په زنګون د الله ستاسې ښو درې، وی دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي، ما ته چې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد واپس الله را یاد کړی. هغه تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه؟ ما چې او صاحب بس زه معافي غواړم، بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی ده پستومانه. وی ما ته وی چې عراق نه چا راولېږلې؟ بصرې نه. مې چې صاحب حسن بصري. یاره وی په حسن دی الله رحم وکړي، په دنیا کې زه خلکو کې مشهور کړم. دا وختي دا سړی ولیده، دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو، جومات نه وته. مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و، مې نه پېژن. خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه؟ دا حسن بصري و، دا هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي، د جمع مانځه له بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دیس باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې چا په عقل کې وي، هغه خو دماغ عقل ته ګوري. ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي. هو دا کم ځای کېږي، دا جي د عقل کم ځای مني. طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی، لوی دروازه ده، لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکي، لږ کار ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسیږي. دا د انسان خپل اختیار هم نی، الله ړکې واچوي. دې ته کرامت وایي. کرامت د سړي اختیاري نی، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت را ورسېدلو. زمارونو دنیا ګټل ګناه نه ده، بالکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ هم درته لیکلي دي او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې اسم نی د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې، دې کې دې ثواب دی. او که کور ته دې بچو له بینګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، هم دا نیت کوه چې دا زه ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن وړی چې د ښځې په خوله کې اچې، دې کې دې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې، وړه کې دا وایه وی دا ثواب ګټم.
صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده، د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب یې ښودی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و. لیکن رونو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځي. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا، دا د هغه پکار دی، ضرور به یې له ورکا. حج در باندې فرض شو، دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړېږي یا لار جوړېږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله پکار دی، دی له ورکا. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. زما رونو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه، په دې کې مونږ ټول پراته یو. څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو تا نه پاتې دي که نه. نو مونږ رستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه رستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده وګټه، بچو ته هم پرېږده، نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی. خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګری ولې جاړې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي؟ وی سفر ډېر اوږد دی، سامان را سره کم دی. نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو مونږ پکې کم کوجاګان یو. زما رونو دنیا ګټه حلاله، حرامه نه ګورئ. نمبر 1 وګټه دنیا، بچولم ورکه، نفقه وګټه، نصوتم وګټه، بچولم وګټه، ممنوع نه دی. خو اخرت لا مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی، راغې سوال یې که، سوال رونو ګورې حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کوي دې خوا راشه. دا سوال ولې کې؟ حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي، د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري. او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي، ځکه خلقو ته بې حیا غوندې ښکاري. او په آخرت کې خو ما درته وو چې تش اډوکي پنجرې او غوښه پکې نی، دا به څومره بد شکل او بدنما ښکاري. الله دې مو ساتي. زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي، کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډئ، سوال کوي خیر غونډئ. او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو، د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی، چې سړی حرام خور شو او سوال کوي، دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډئ او چغه وایي خیر راکې، او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالېږي، چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي، او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری. او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالېږي. دا وی دا پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم، او څوک وی دا د کاکا صاحب دی، او څوک وی دا د اټک بابا دی، او څوک وی دا د کواټ بابا دی، او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډئ. د اچا په نوم هم حرام نه حلالېږي. دا یاد ساتئ، دا زما خبره نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه. که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وای او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې، ځان دې نورم برباد کړ. نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي، چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونږ ټکې نه کوي، چرسونه سکي، دا د خدای په نید مردار دی. دا نیک عمل حلال خور نه، دا حرام خور دی.
دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته کور در سره څه نشته، شا به لاړ شه ورشه کور در کره څه دي. نو یو زوړ څادر و شړی او یو زوړ د لرګي جامو دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي، خرڅولی ولا. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید، دا روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله، لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده. بل صحابي وی صاحب دې پې نور سامانم واخله، وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی، د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړم نی. یو بل صحابي دی ګوره حلالو کې ډېر بې برکتي، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ، نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل، رورولي ولا جوړه کړه. د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه. وی چې ستا مړ شي نو میراث به دې ګورې وړي، او که دې مړ شو میراث به یې توړې. نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی، خو د مدینې انصارو قسم دی یو حد قدر رورولې. دې چې کم صحابي سره رور کړی او ته وی وی ته خو زما رور شوې، نبي علیہ السلام زما رور کړی. وی او وی ښه نو زما مال د سره نیموم، غوټ نیم بس زما مال ستا شي او نیم به زما شي. او وی 2 مې ښځې دي، نو راشه یوه پکې خوښه که، دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم، ته پکې خوښه که. زه بس دی بچي بس الله خوشحاله، زه بس گزاره کوم. 2 ښځې مې دي، یو پکې ته خوښه که، نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم، ابه ستا شي. د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. او ته څه وایي؟ وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښه ښکاري. هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده، به دا یو پکې زما خوښه ده دې له ګړز ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناست و، ډوډۍ وله راغلې وه، او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و. نو ده خو دا خیال و چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خوشته. هلکه وی ډوډۍ خورې، هم د نر بچو ټوپ ورسره وې پړسو او د پاسه پې راسور شو او د دې خواله راغی. چې راغی وی کم ځای کښېنمه، وی زما پر یې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړ. نو یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي، نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به په نکاح کم. او ورته څه وایي؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي. دلونی علی السوق، ما ته بازار وښایه، زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړي. لاړ بازار یې ورته وښو، الله وله ګټه ورکړه. ګوره د حلالو برکت ته. یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو، نو په جامه باندې د ښځو رنګ و، د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و. حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی، په ناجایزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې. هلکه وی داسې دي؟ وی صاحب واده مې کړی دی. وی کم دی؟ وی په انصارو کې. وی ولیمه دې کړې ده او که نه؟ اولم ولو بشاتن، وی یو ګډ ولیمه وکړه، که نور دې وس نه کېږي یو ګډ حلال کا. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی. ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه، ځان به یې ترې قربانه او واده دی او نبي علیه السلام ته یې هم غږ نه دی کړی. بې تکلفه واده دی. مونږ په ودونو کې تکلفات کوو، لکونه او زرګونه روپۍ لګو، نو ودونه راته ګران شي. نو هلکان هم بې واده ګرځي، جینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت؟ اوس واوره چې دې کله مړ شو نو 4 ښځې دې پاتې شوې، او د 4 ښځو اولادو. نو دا یوه ښځه ورته وایي دې خلکو ته چا چې میراث تقسیمو، وی زه د خاوند په مال کې چې د ما کم پوری سره سي نه غواړم، نقد مال کې لږ غوندې شی راکې، مریان دي هغې کې نه غواړم، په اسونو کې نه غواړم، په ځمکو کې نه غواړم، او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم، په کورونو کې نه غواړم، ګډو چیلو کې نه غواړم، نقد مال کې خپل حصه نه غواړم، لږ شی راکې.
نو چې هغه خپل حصه رسېدله نو هغه 32 وه، ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي، او چې بیا 8 په 4 ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 32 کېږي. نو 32 هم نه غوښته، لږ یې غوښته، نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې، دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته، خوله ټینګول ورته ګران دي. دوی امامان دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی، او ډیر نږدې شاگرد دی. او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله او زبرګ په دغه زمانه کې بل نو، ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده، او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغه طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله، نو هغې له یو خط ورکو، وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ، هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل نوم دی، زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړ احمد ابن حنبل ته د خپل استاد شافعي صاحب خط ورکو، هغې کې ورته لیکلي و چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل، ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو، زوی مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي، نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ته په کلي، نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی، او نه وي چې ته راشه ملاقات له، نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګرد لویی پکې نه وه، کبر پکې نه، بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکو، وی په پلانکي تاریخ په پلانکي ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له، چې تاسو چېرته لاړ نه شي. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی. چې په کوم ورځ قافله را رسېدله، نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل نوم دی، اخو ټولې دنیا پیژنده، د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل، د علاقې چې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل ارا روان دی، د هغې استقبال له خلکو ته دی. ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي، هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت، ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله را ورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام شو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم. خورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو، میلمه دوست انسانو. بادشاه ته وی نه صاحب دی به زما میلمه، ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد، احمد ابن حنبل دی، ورسره نور ملګري دي، او امام شافعي صاحب دی، د هغه شاګردان د علاقې علما بادشاه وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده، ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د سخ وخت دی او دی څه خوري او څه ته ضرورت دی، اوبو ته، شربت ته، ډوډۍ ته، ترکارۍ ته. نو د خلکو نظرم احمد ابن حنبل ته ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي، نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري، او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري، او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی، دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه، وی ته به دلته قیام وکړې وی ښه صاحب. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وې، ماشومانې د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار دا خدمت کو، چا سره کنډول د لسی و، چا سره د اوبو.
اغیر آل پلار تا وی شافعی صاحب تا وی بابا وی میلمه پکې کم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پې کوي وی بچی دا ماته چې مخامخ ناستو وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی وی او که نه بچی دا د احادیثو استاد دی او د فقه امام دی بچی هم دغه دی وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه نبی علیہ السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه درې ځایه کړي درې سیبه کې نو په یو عیسه کې به ډوډۍ ورواچې په بل عیسه کې به اوبه ورواچې او درېیمه عیسه به هواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه د ډېرو بیمارو نه به خلاصي مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو د هوا غم ډک کړو او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي نو د جومات په پول د یو سل نه بل سره پورې غړو رارغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې بل مرګري تنګي او بیا په رمضان کې تراوله څوک چته وتی شي یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څکلې دي شربت مې څکلی دی نو نشم وتی نو ودرېدې نشم هغه شربت پې زیاتي وي شی پې کوړه مې کوړه ګورې رمضان را روان دی احتیاط کوئ نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی نن موږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر هغه ماشومان جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي شو د پیغمبر علیه السلام قسم دې په هغه سنتو هغه جینکې خفه وې بابا دې تعلیم وای دا د سنتو خلاف ورزي وکړه دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه ګوره حضور پاک مبارک وی ډوډۍ به زر زر نه خورئ په قلار قلار به خورئ شخوند به پې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ حدیث پاک کې راځي اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ وجود ته نقصان ورکوي ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که مونږ په احادیثو نظر وکړو هغه یو سړی تلی یو حکیم مدینې شریفې ته هلته یې دکان جوړ کړ څه موده یو مریض نه راته تپوس یې وکړ وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته ما خو دکان کړی دی اړو څوک رانلل وی نه مونږ کې خو مرض نشته وی ولې وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو خوراک کوه خو اسراف پکې مه کوه اوبس کا خو اسراف پکې مه کوه خوراک کم کو اوبه کمیس کو بیماری کم ده نو موږ د نبی علیہ السلام په سنتو عمل نشتا نو خراب خوراکونه خورو او بے ځایه حرام خوراکونه خورو هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي دي وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګردو چې داسې ډوډۍ وخوړه او ای بابا په شرمونې وشرمولو خلکو یو بل ته کتل او خندلې د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافعي صاحب داسې میلمه راوستلی او صفتونه یې وله کول او علما هم خندل شافعي صاحب بچو ته ویلونو وی زم پې پیښ ومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه چې سړی راوم غواړي او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه زه ورسره څه وکړم ما محسوسه کړه خو څه ورسره وکړم امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه وی ښه ډېره ښه ده ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته وی لوټه ورته اوبو ډکه کېده ولې که د شپې پاسې اودس به کوي هغې ورته کوزه ډکه کېښوده چې سار مانځله دی جومات ته لاړل ماشومان یې جنکۍ ورلې چې بستره برابر کړي چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه چې شافعي صاحب واپس راغی وی بابا ناشنا زبرګ دې راوستی دی بچو بیا ولې وی ټوله شپه خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی ماشومان یې پې خفه وي وی تاسو ته څه پته لګي وی چې مونږ ورته کوزه سنګ ډکه یې ښودې وم هغسې ډکه پرته وه نو چې دا اودس ونه کړو نو تهجد یې د کوم ځای نه وکړل شافعي صاحب ورغی احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خفه نه شي زما میلمه او زه په تا خوشحاله یم چې رالی خو یره ټینګ نه شوم یو دوه تپوسه ده نه کوم وی وایه صاحب وی تا دا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده چې د ما ډېره ډوډۍ مخورې در باندې خوشحاله یم خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر در دې خوړلې ده ما له خپلو ماشومانو جینکو لوڼو پیغور راک او خلکو یو بل ته اشارې کول او دویم دا چې بېګارې تهجد نه دي کړی ما له هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکه چې دا ستا شاګرد دی لوټه چې مسنګ ډکه یې ښودې وه هغسې ډکه پرته ده دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی دی
ته چې ما سره شاګرد خو ته بل شان وي، دا د نه څه جوړ شوي دی. احمد ابن حنبل ورته وی استاد جی لږ صبر به وکړي، زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نه کوه. وی چې ستا د ډوډۍ ته بېګازه کېناستم، زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی ملو شوی. ما هغه ډوډۍ ته کتل، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پې نازلېدل. دې ته کشف ویلی کېږي. دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نینی، د زړه په سترګو ورته ښکاري. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ته دې اودس اوبو سره ورجېږي. که په خولې څه ګناه کړي، په سترګو یې کړي، په غوږونو یې کړي، او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېوځي، او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېوځي. امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري کې غورځېږي. ګوره ګناه خو په سترګو نه ښکاري، خو دا یو کشف شو. یا شاه ولی الله صاحب د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیہ السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي، وی دې دوا وکړي، وی هغه دوا اوچته شي، هغه مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت په شا کي. نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري، وی مصیبت را رواني او چې دوا وکړو وی دوا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له ډغره ورکړي نو واپس یې کړي. دې ته کشف ویل کېږي. نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل. مې چې احمد نن د حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره، نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه، په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدې نو مونتې مې نو. او صرف هغې حلال ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو، مونږ نه شو کولی، او اسویلی کو اوږده اوږده، دا ولې ډوډۍ کې فرق دی، ډوډۍ کې لانجه ده. او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره، وی دوه صفت یې راله پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رېستې. ځکه امامان څه ته وایي؟ امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي. وی د یو یو آیت نه او د یو یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راووستې. او عملی صفت یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا صاحب ما خوب نه دی کړی، د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی، ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه، ما وله ګوتې نه دي وروړی. دا د حلال رزق د مارونو برکت دی. حلال رزق چې څومره سړی خوري نو جون کې به هم خیري او په آخرت کې به هم خیري. الله به هم ته خوشحالي، فرشتې به هم ته خوشحالي، او مخلوق خدا به هم ته خوشحالي. احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې دن وړی اوچته کړله نو واپس یې کېښوده. وی دا خو حرامه ده، ماله ته د حرامو بدبویي راله، دومره د کشف خاوند. بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړي دي، مالګه ستا ده او خشاک ستا راوړی دی، نو حرام پکې د کمې راغلی. وی بس ماله ته د حرامو بدبویي راځي، نو سوچ به وکړو. او یاد مې شو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده، معلومیږي دا چې د خمبیره کې څه چلو، ډوډۍ ونه خوړه. وی داسې وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګرې فقیر راځي هغه له یې ورکړه. خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ګورې نه خوري، چې سوالګرې به راغې سوال به یې وکړه، ډوډۍ به یې ورولېږله. وی دا ډوډۍ مونږ کره ده احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، نو هم داسې سوالګري نه وو لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنسه د لشلۍ یا د لستوڼې شلۍ په زور یې د پېښور کې وو. زه په لار روانو چې لکه کوټې غوندې ده، ما د خپې ته چا راټوپ کړی، ماړو خیال داسې پوټینې غوندې سوکل خدای پاک ویارېدم چې دا څه شی را پورې وجنګېد. چې مې وکتل خپله لو چاکلکه نیولې ده او پورې یې ځان ویشا پیسې یې را کوه. ما لیک نیک بخته خوا که ده، ما نه خو دغه لاسونه ټول جامې دې را ټولې څخه ګنده کړې. دا څه کې که یا دا ښځې وي، دا پلیتې ښځې، خدای ته زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي. او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي. دې ته قتل ګناه دي، حرام دي، دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي. دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړي چې د ګناه کار کوي
او د ګناه په انداز سوال کوي، دې له پیسې مو ورکوئ، رټی هم خو دې له پیسې مو ورکوئ، دا نورم بلدېږي. نو هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلې وی چې هغه نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل کور تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه، مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې له تلي. حالانکه په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده، کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دله څه ګناه نشته، لیکن دا د هغې احتیاط و. حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبې نه به یې ځان ساته. رونو برکت یې سو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی، 100 کرته. یو کم 100 کرته چې ولید نو په 100 کرته یې وی یاره ویړه کې مې یو سوچ راغی که دې 100 کرت مې لولید یو تپوس پتې کوم. څه تپوس پتې کې؟ دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په 100 کرته الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال دنه کوم، وایا هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه مره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دی کوي بفهم او بغیر فهم. صاحب که سړی په معنا پیږي او که پې نه پیږي، ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي او د عوام رونه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته نږدې کېږي؟ الله وی قرأ بفهم او بغیر فهم، که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې ژبه پې ړقوي ما ته او پې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما رونو. او ابتلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې سازمایش راشي، خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب دی. په دې یو لوی ابتلا راغلی و. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه و هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده وه د معتزله په هغه زمانه کې. او یو لویه مسله تاسو پې نه پوهېږئ، طالبان او مولیان پې پوهېږي، مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه، د جدا نظریه وه. بادشاه رونیوه او کوړی یې وله ورکولې او په کولو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تللی دي او جاړي خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې میلاویږي. څوک تماشې له تللی دي او څوک دې سوچ له تللی دي چې دا به څه کېږي، دا ظلم دې سپینګري سره به دا ظلم دومره څنګه کېږي. او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما له حیا راځي. او که یو سړی ډېر زیاتي مو کې هلکه ولې تا ورته غږ نه کو، یاره د سپینو ډکو لحاظ مې ولا وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي. د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیری او بیا د احادیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي، یعنی یو قول کې، او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 10 لکو احادیثو حافظو. قرآن شریف 6.5 آیات دي تقریبا، لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به د دې نه جوړېږي، ځکه یو حدیث د آیت برابر دی، بلکې بعضې حدیث د آیت نه غټه وي. نو د 10 لکو د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې دورې وله ورکوي چې دا به څه حالو. نو جامې یې ته وویستې د غریب نه او یو لنګوټی یې ورته و، په پرتوغاښ یې ورته یو لنګ غوندې وتړو او بره یې وخېجو او جلات ته ویې وهې په دورو. شاګردان یې مغالو کې غریبانان ناست دي. نو چې لومبی کوړی ورکړه نو دی وی بسم الله، چې دویمه کوړی ورکړه وی الحمدلله، چې دریمه کوړی وله راوبروله وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به را رسېږي، د هغې نه زیات نشي را رسېدی. چې بله کوړی راوبروله وی القرآن غیر مخلوق کلام الله غیر مخلوق، هغه خپله مدعی وی چې پسې وو. نو چې بله کوړی وله راوبروله نو پرتوغاښ یې وشلېده. چې پرتوغاښ یې وشلېده نو چې څومره شاګردان دي د شاګردانو چغې کړې چې خدایا ځکه په درو باندې دی والی کېږي، خو زمونږ وایي مړ پشي نو سړی خامخا مري، لیکن دا خو چې د پرتوغاښ وشلېده او دا
لنګوټې ته وغورځېږي دا غریب خو رسوا شو، تاریخ بس لیکي، خلک بس وایي، او سپینګیري مولا دی او خلکو ته شاده دا خو د ډېره غټه بېعزتي ده. وی دغې وخت کې د دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته که، نو وی پرتوک په خپله اوچت شو، خدای پاک یې عورت ښکاره نه که او د پورې پیوست شو. یعنې پرتوغاق چې کولو شي نو پرتوک کې سا خو نه ده چې اوچت شي، په خپله پرتوک اوچت شي او د پورې پیوست شو. په یو کم دېرشمه کوړه بېهوشه شو. بادشاه شاګردانو ته راشي دا ملا صاحب یو صاحب بېهوشه یو چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو، شاګردانو یې تپوس وکړو، وی صاحب چې دا یو کوړی د لرو بروله او پرتوغاق ته وشلېده، نو په مونږ هغه وخت چې په مونږ کم تېر دی نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي. او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوک په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو، دا ولې؟ وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو، وی ما الله ته سر پورته که او ما وی چې یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید، ای رحیم ذاته، ای زما دوسته خدایا، ای د لوی عرش خاونده خدایا، ای د لوی بزرګۍ خاونده خدایا، اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک، ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم. ان کنت علی الصواب فلا تهتک ستري، که زه په حق یم نو زما پرده خدایا ما اخلي. ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سره، که زه په حق نه یم نو چې څه کېږي کېږي به، خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي، نو زه په حق وم الله مې پرده وانه غشته. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته، وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده، دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه، خو چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږلې. شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو، وی په دې جامو به څه کې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل له غوښتلې، وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ماله کفن زما را دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی، که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم او یا په قبر کې ما نه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی، ویم به چې شافعي سره هېڅ عمل نشته، یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامې د عصري وینې پرتې دي، الله دقل مې د نښې دپاره درته راوړي دي. او دا احمد ابن حنبل چې وفات شو، ناشنا خبره درته وکړم، د 40 میلو نه د جنازې له خلک پیاده راغلی دی، پیاده مزل، د سورلو مزل خو د ډېر لرې لرې ځای نه کېده، 40 میله خلکو پیاده مزل جنازې له کړی دی. او جنازه کې خلق څومره، یو یهودي سړی دی، یهودي، هغه ما غځی کچ که چې کوم دی د جنازه شوې وه هم یې کچ که، نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د سپونو په اندازه لږ ځای کې چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي، نو چې د ده جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي، نو چې ما کوم اندازه ولګوله نو 10 لکو کسانو په ده جنازه کړې ده، 10 لکه کسان، او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي دي. تاریخي خبره چې جنازه ولا وکتله بس 10,000 کسان به مسلمانان شو. او بیا د قبر خوا کې یو بل عالم خخیده 240 کاله پس 234 سال پس 240 کاله پس د قبر خوا کې بل عالم دفن کېده، نو قبر لږ زیات اواله شو، د لحد پکې راښکاره شو، نو تاریخ لیکي وی اقص تازه پروتو لکتاب وی چې د نن په دې قبر کې کېښودلی شوی دی. دا د علم برکتم، د حدیثو برکتم او د حلال خوراک برکتم شو. زمارونو حلالو کې چې کم برکت دی، د حلالو مثال دله درکم. اوبه دې د کوي صفه اوبه لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله، دې کې نفت واچول یا دې نو د اوبه نورې مزېدارې شي. دقه رنګیرونو علم دی که چا سره د قرآن او د حدیثو علم وي، خو یاره حلال خوراک شو ورسره نو د علم ورسره نور هم مزېدار شي، دا ورسره نور هم خشته شي. او چې حرام ورسره وي داسې شوه لکه د کوي پاک اوبو کې چې پلیس ساز کې واچې. خدای دې زمونږ حلال خوراک نصیب کړي. دارالعلوم دیوبند کې قاری طیب صاحب لیکلی دی، د یو بوډا سړی و شاجي صاحب باندې مشهور و، دا اصل نه سیدو گیا به خرڅوله، نو چې گیا به کله خرڅه کړه
دا هغه به دا طریقه وه پیسې به جمع کولې. نو یوه حصه به خیرات کوله، یوه حصه به په خپلو بچو په ځان خرچ کوله، او یوه حصه به کېښوده. نو کال پس به چې د هغې نه ګدګیا به څه پیسې وي چې کال پس به هغه درېیمه حصه پیسې جمع شوې، د دارالعلوم دیوبند استادانو له به یې په هغې ډوډۍ کوله، دعوت به یې کو. پور هوښیار څونو. نو قاري صاحب لیکي وی ما د خپل استاد نه اورېدلي دي چې مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کو، او په تمه به ووته چې د شاجي صاحب ډوډۍ به کلی. په هغه ورځ به مونږ چې ته تلونه وی ډوډۍ به څه خاص ډوډۍ نه وه، عامه ښوروا به وه او نوړی ډوډۍ به وه، لیکن هغې کې به چې کم برکت او کومه حلاله ډوډۍ به وه، او هغې به زمونږ وجود له کومه فایده ورکوله، نو هغې برکت پسې به مونږ ګرځېدو. د دارالعلوم دیوبند استازانو د احادیث او د تفسیر به د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو. یو ځل ګیا راوړه او اندازه به یې دا وه چې ګیا به یې سینګ راوړه چې لومبې لاس به پې چا کېښود بس د هغه به وه، ځکه خلک به ورته په انتظار به ګیا به یې ډېره وه، په قیمت به یې ارزانه خرڅوله. وی یو ځل یو تانهدار و، هغه ورته وی شاجي صاحب دا ګیا مونږ کره یوسه. یا ویړه مجبور او غریب چې یا ویړله سات پس ورپسې هغه تانهدار راغی. وی ها شاجي صاحب پیسې دې واله. وی ډېره ښه ده، پیسې ورکړې. تانهدار لږ سات پس بیا شاجي صاحب ته راشه، هغه اس خوا ګیا نه خوري، مونږ پیسې هم درکړې اوس بیا هم ګیا نه خوري. شاجي صاحب ورته وی ډېره ښه ده. چې کور ته ورسره لاړه، اس ته ګیا پرته وه، شاجي صاحب اس وټپو. وی بچې خوره ګیا مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. نو یې اس ګیا شروع کړه. دا د حلال مال برکت تیرونو. حرام که ډېر زیات هم شي، په مقدمو به دنه ځي، په تانه تحصیل به دنه ځي، په دشمنو به دنه ځي، الله رې ته ساته، په جګړو به دنه ځي، او په څښو بیمارو به دنه ځي. او حلال که لږه مي سوړې به ورته ني، هغسې خوراک به دې ني چې څنګه د حرام خوراک دی. خوراک به د کمزوري خو سکون به پکې وي، اطمینان به پکې وي، خوشحالي به پکې وي، ته به هم خوشحاله، بچي به دې هم خوشحاله. نو رب العالمین په قرآن شریف کې چې پیغمبرانو ته مونږ ته فرمایي چې ما په هره زمانه کې خپل پیغمبر ته دا اعلان کړی دی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تاسو خو نیک عمل کوئ، خو د نیک عمل نه مخکې ګورئ حلال خوراک وخورئ، او په حلال خوراک کې پاکیزه بیا صفا ستره حلال. انی بما تعملون بس تاسو چې څه عمل کوئ په هغې خبردار. اصل خو دنیا ته سړی راغلی عمل نه دی، پیغمبر به عمل کوي او د پیغمبر شاګرد به عمل کوي، خو چې خورئ نو حلال مال خورئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، د به کپړه خرڅوله، تانونه یې په اوږه راواخېستل، بازار ته روان شو. عمر فاروق رضی الله عنه ورغی او د مټې ونیو څه کوې؟ وی دا کپړه خرڅوم. وی دا چې ته تجارت کې او بازار کې ګرځې، نو د مسلمانانو دا کارونه به څوک کوي؟ وی ښه د مسلمانانو کار چې زه کوم زما بچي به څه خوري؟ وی ته راځه جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه یې راغونډ کړل. ورته وی داسې کار کوو چې تاسو ته پته نه چې ابوبکر صدیق کم تجارت خپل کوي، په هغه یې د خپلو بچو د ښځې ښه ګزاره کېږي. خدا ده که دی هغه خپل کاروبار کوي، نو بیا د مسلمانانو کارونه پاتې کېږي، دله تنخوا مقرره، نو په شریک یې وله تنخوا مقرر کړه. اوس زمونږ په وطن کې خلک التالونه کوي، تنخوا مې کمه ده چې زیاته شي، څوک بوک التال کوي او څوک مړی تعمیلونه اچوي، او چې دا زما تنخوا زیاته شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه کوي؟ بیبي ورته یو ځل وی سړي خپل تجارت به دې کوو، زمونږ روزي پراخه وه، او چې اوس تنخوا دې مقرر شوې ده، تجارت دې پرېښې دی، نو بس قوت لا یموت، بس دومره خوري چې زمونږ پې ګزاره کېږي، څخه خوراک مو نه خوړه، او ډېره موده وشوه چې د بچو د الوا تړه کېږي. ورته وی ښځې د بچو دپاره خو آخر نشم خرابولی، زه به د بیت المال نه دومره تنخوا اخلم چې ایله زما او زما د بچو ګزاره پې کېږي. یاره که ته راته اجازت کې، نو زه به دې بچو له د الوی انتظام وکړم. وی د کوم ځای نه به وله کې؟ وی داسې به وکړم چې ستا په تنخوا کې به لږه لږه بچت وکړم، ډوډۍ به د 3 په ځای 2 پخو، د 5 په ځای به 4 پخو، ترکاري به د 2 کاسو په ځای 1.5 پخو، لږ لږ بچت به وکړو، نو د هغې نه به بیا زه څه پیسې جمع کړم، نو دې بچو له به د الوا پخه کړم.
زړه یې وته شوی وی ده کې داسې کولی شي وکړ. ډېره زمانه تېره شوه، یو ځل ورته بیبي حلوا کېښوده، چې کېښوده وی ښځې دا کم ځای وه، وی دا هم په خپله ستا په هغه تنخوا کې لږ لږ بچت کوو، ډوډۍ هم کمه کړې وه، ترکاري هم کمه کړې وه، نو دا پکې بچت و، نو حلوا هم پخه کړه. وی دې نه خو معلومېږي چې زما په دغې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي، ځکه تا پکې بچت وکړه. بیت المال چې کم متولي و هغه ته یې خط ولیکه، وی د ابوبکر تنخوا کې دونه کمې وکړه، مونږ ته پته ولګېږي چې زمونږ د دې نه په کم هم ګزاره کېږي. قسم دې که په دې زمانه کې داسې هېڅوک هم پیدا کړي، نه زو نه تو نه بل او نه بل. دا ټیک ته چې هغه زمانې خلک نشي پیدا کېدی او نه هغسې خلک اوس جوړېدی شي، خو څه ناڅه خو ورنږدې کېدل پکار دي که څه ګزاره خو به کې. او د حرام وبال چې په آخرت کې کم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په سفر کې صحابو یو اوسې ښکار کړه، وینېوله، چې وینېوله هغه اوسې نبي علیه السلام پسې زور کو، وی تاسو د اوسې را پرېږدئ. نبي علیه السلام ته یې را پرېښوده. وروڼو دا لوی باب دی د معجزاتو، د پیغمبر دا معجزه چې د عقل نه بار کار د پیغمبر نه الله صادروي. څاروم ګورې پیغمبر علیه السلام سره خبرې کړي. اوسې راله نبي علیه السلام ته ودرېدله، وی صاحب ستا دې ملګرو زه ښکار کړی ما او په یو غار کې زما بچي دي، نو دې ته حکم وکړه چې ما پرېږدي چې هغه بچو له پی ورکم، بیا به راشم. نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی پتا سید بار دی چې بیا به راشي. حالانکه ګورې نبی علیہ السلام د بچو په وخت کې د ښکار نه منع کړې ده چې د بچو په وخت کې به ښکار نه کوې، ځکه بچي ضایع کېږي که. وی پتا سید بار دی چې ته بیا راشې، وی داسې قسم به درته وخورم چې د اسمان د پاسه او د ځمکې لاندې به د هغې نه سخت قسم بل نه. وی هغه څه قسم دی؟ وی که زه رانلم نو ما د قیامت پر ورځ الله د حرام خورو په سب کې پاسوي. نبی علیہ السلام مبارک اوړه چې د اوسې دې خبرې سره، وی قسم په الله په رب قسم چې له دې نه خطرناک قسم بل نشته. وی پرېږدې د اوسې، چې پرېښو د بچو له پی ورکړل، لږ ساعت پس راله، وی د خپل قسم لحاظ دې وساته. بیا صحابو ته حکم وکړو بچي دي او د بچو په وخت کار مه کوئ، د اوسې خوشې کې پرېږدي. حرام مال نه دې الله ساتي او د حلال د بسیاره دعا د الله په دربار کې کوي. قرآن شریف کې الله فرمایي وی بعض خلک منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. وی بعض خلک صرف دنیا غواړي، دی به دنیا به الله ورکړي خو آخرت کې به یې سني. منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او بعض خلک دی چې دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي او د جهنم د اور نه پناه هم غواړي. دقسې خلک جوړ شي. وروستو الله ورپسې فرمایي دی له به الله خپل سره دنیا هم ورکړي او د آخرت هم. نو دنیا غوښتل منع نه دي، خو آخرت ورسره غواړه. او دنیا چې غواړې حلاله غواړه او فراخه غواړه، چې فراخه دنیا در سره وي د نیکۍ کارونه به وکړې، حج به وکړې، عمره به وکړې، جومات به جوړ کړې او ځمکه لار به جوړه کړې، مسلمان سره امداد به وکړې. او که نور څه نه نو د بل د سوال نه خو به بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو به بچې. نو مال غوښتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس ته دعا کړې ده. دا ورسره خادم و حضرت انس. مور راوسته وی د الله رسوله دا انس تا خادم دی، دعا ورته وکړه. لس کاله دی وی ما د حضور پاک خدمت وکړه او په دې لس کاله کې ما د هغې د خولې مبارکې نه اف قدرې نه دي اورېدلې. نو دعا یې ورته وکړه اللهم بارک له فی عمره وولده وماله. خدای د ده په عمر کې، د ده په مال کې او د ده په اولاد کې برکت پیدا کړي. نو بس خو د حضور پاک دعا وه. نو وی د خلقو باغ به په کال کې یو ځل میوه کوله، انس وی زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. او وی ما په خپل ژوند کې خپل بچی او نوسی 2 کم سل ولیدل او وی لا نورم انشاءالله چې خدای راکړي. او په عمر کې الله دا برکت پیدا کړ چې د سلو نه عمر اوړېدلی، په سر کې او په ګیره کې سپین ویښتونه او غاښ یو نو پروت دی. دا د حضور پاک دعا و. نو نبی علیہ السلام به د برکت دعا کوله چې خدای برکت پیدا کړي په مال کې، برکت په هغه مال کې پیدا کړي چې حلالي په حرامو کې نه. دعا کوي چې خدای زموږ حلال رزق نصیب کړي، خدای موږ د حرام خوارۍ نه او د حرام مال نه په امن کې وساتي.